ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. د شمشاد راډیو ټولو اوریدونکو او د تفسیر او ترجمې ټولو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه برنامه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه په تن ولرئ او ورځ مو په خیر پیل کړې وي. د دې نه وړاندې رب العالمین جل جلاله 5 صفات د منافقینو ذکر کړه، 5 نښې او علامې ذکر شوې. اوس ورپسې الله تعالی 2 امثال د دوی ورکوي، 2 مثالونه. هغه مثالونه د دوی د پاره دي. بعضې خلک به وایي چې د منافقانو خو مزې وکړې، ځکه چې هلته د مسلمانانو نم غنیمتونه اخلي او د دوی سره وخت تیروي او د کافر نم دولت اخلي، دا خو به ډېر خوشحالی. رب العالمین جل جلاله وی زه درته لږ حال بیانوم. وګورئ دوی په سخت ویره کې پراته دي، تردد او شک کې پراته دي. د دوی زندگی ټوله د خطر نه ډکه ده او د دوی زندگی سخته ده په نسبت د کافرو، ځکه کافر خو ښکاره خبره ده چې هغوی د اسلام نه منکرین دي او هغوی نه د دروغ ویلو امکان ته نه کېدلی شي چې تا ته ووایي تا سره یم او هغوی ته ووایي چې هغوی سره یم. نه، ښکاره په ښکاره خبره کوي چې زه د دغې دین منلو ته تیار نه یم. د منافق ژوند ډېر سخت دی. الله تعالی یې دلته ذکر کوي. مثلهم، مثال د دې منافقینو کمثل الذی، پشان د هغې انسان دی، کمثل الرجل الذی، پشان د هغې سړي دی، استوقد نارن چې بل کړي اوره، استوقد نارن چې اورې بل که، هغه انسان چې اورې بل که، فلما هرکله اضاءت چې روښانه شي ما حوله شاوخوا د دې اوره، ذهب الله نو بوزی اللہ تعالی بنورهم مغرنا د دوی ارنای بوت، ذهب الله بوت اللہ تعالی بنورهم ارنا د دوی وترکهم او پری خودل دوی فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې اس نوینی، سمون دوی کان دی، بکمن گنگان دی، عمیون وړاند دی، فهم پس دوی لا یرجعون نراگرزی حق تا یا د خپل منافقت نه نراگرزی. او کصیبن، دا خو یو مثال شو او دا مثال د ضدی منافقینو ده. دویم مثال دا ده او کصیبن، یا مثال د دوی د تیز باران ده، من السماء چې راوریږي د اسمان نه، فیه وی په دې باران کې ظلماتن تیارې، ورادون او ګړزار و برقون او برېښنا، یجعلونا ګرځوي دوی یا نږده دوی اصابعهم
ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر الموت د ویرې د مرګ نه والله الله تعالی محیطن ګیرونکی دی بالکافرین د کافرانو بېشک الله تعالی ګیرونکی دی د کافرانو هېڅ چېرته هم ترې نشي تللی یکاد البرقو نزدې وي برېښنا یخطفو چې ویسي په تلوار سره وتښتئ ختم کي ابصارهم سترګې د دوی یعنې نظرونه د سترګو د دوی کلما هر کله اضاء چې روښانه شي لهم دوی ته مشو فیه نو دوی روان شي په هغې کې واذا هر کله اظلمه چې تیارې شي علیهم په دوی باندې قامو دوی ودرېږي متحیر او حیران ودرېږي ولو شاء الله کدا الله خوښه وی لذهبا بوتلل به کړی وی بسمعهم هغه طاقت د اورېدلو د دوی و ابصارهم او طاقت د سترګو د لیدلو د دوی الله تعالی به ترېنه طاقت د غوږونو د اورېدو اخیستی وی او طاقت د لیدلو د سترګو به یې اخیستی وی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر دی او قدرت والا دی مثلهم کمثل الذي مثال د دوی منافقینو که مثل الذی پشان د هغې کس دی استوقد نار چې بلکې اور علما فرمایي په دې کې الله تعالی د منافقینو باره کې کم دوه مثالونه چې ذکر کړي دي نو د دوی دوه قسمه مثالونه دي یو مثال دی ناریه چې ناری ورته وایي او بل پکې مائی ناری د دې ماده نور ده رڼا او مائی د دې ماده حیات ده نو یو مثال د اور بیان شو چې هغه استوقد نارن باندې راغی او بل مائی بیان شو او کصیب من السماء دا دوه مثالونه د دوی منافقین دوی همیشه د پاره د اسلام د مبارک دین بیخکندی کړي دلته الله تعالی اوس د دې حال بیانوي چې د دې منافقینو مثال کمثل الذی پشان د هغې کس دی استوقد نار چې هغه اور بل کی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې تفسیر داسې وایي چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ مدینه منورې ته راغی نو څه خلکو ایمانونه قبول کړه او څه منافقان پاتې شول نو منافقان مخکې نه کافر وو بیا ایمان قبول کړ نو د ایمان په قبولوالي سره هغه تیاره د کفر لاړه ختمه شوه حلال او حرام وپېژند ښه او خراب وپېژند صحیح او غلط وپېژند یو ناڅاپه بیا یې کفر اختیار که هغه کفر ځکه اختیار که چې منافق شو نو بیا په ګډوډو باندې سر شو نو تاوان یې وکړه دغه مثال د منافق الله دلته بیان که یو سړی ځان ته په ترکمۍ کې یعنی ترکمۍ د پې باندې او ځان ته اور د رڼا دپاره بل که خو باید چې د دې رڼا نه دی استفاده وکړي نو دا ساده بیرته هغه رڼا یې مړه کړله هغه اور یې مړ کړ نو بیرته په ترکمۍ کې پاتې شه الله وایي منافقین هم دغسې وو مخکې نه د کفر په تیاره کې پراته وو د اسلام مبارک دین چې کله راغی او دوی ته دعوت اسلامي ورکه د اسلام قبول کو ولیکن بدبختانه بیرته د هغې نه منکرین شول امام رازي رحمت الله علیه وایي منافق اول ایمان قبول که نو په دې ایمان قبلولو سره نور حاصل که نور خداوندي چې الله تعالی کوم نور دې ته ورکړی رسول الله مبارک ته نو د هغې نه څه لږه حصه دی واغستله یو دم هغه نور ته نه ضایع شه دی خپله ضایع که کافر شو اوس همیشه حیران پاتې شي په دنیا کې بل نقصان دا وکړه دنیا کې چې کومه حیرانتیا د دوی اوس په سر باندې پرته ده دا د دوی دپاره د آخرت د وبال او د نقصان ذریعه وګرځېدله نو منافق خسر الدنیا والآخره هم دنیا یې تباه شه هم آخرت تباه شه کافر خو که نور سنې نو دنیا کې خو یې زندگی تیره کړه بېغمه زندگی خو یې تیره کړه صحیح ده چې د شریعت نه خلاف زندگی ده مګر بېغمه خو یې تیره کړه او مسلمان الحمدلله د الله تعالی په دین باندې د هغې په هغې لارې باندې مستقیم برابر زندگی تیره کړه یو منافق ده چې نه صحیح کافر شو او نه صحیح مسلمان شو ځکه یو شاعر وایي یا شه مسلم یا شه کافر دواړه کېدلی نشي یا شه مسلم یا شه کافر دواړه کېدلی نشي لوخی چې یو وي پاک پلیت پکې ځایېدلی نشي انسان رب العالمین جل جلاله د دې دپاره رالیږلی چې ته به د الله تعالی د نظام هغه کړی قانون په ځان باندې عملي کوي نو منافق د دې نه وتښتېد
عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه بیا د دې آیت تفسیر داسې کوي چې منافق تش په ژبې باندې کلمه وویله نو دغه فایده ورته دنیا کې حاصله شوه چې مال محفوظ شو، د مسلمانانو په مال غنیمت کې شریک شو، د مسلمانانو سره صحبت نصیب شو، دا هغه ظاهري اسلام په وجه باندې ورته میلاو شو. خو چې کله ژوند ختم شو، مرګ ورته راغی، نو ارسن اخلاص شو، همیشه په تیاره کې پاتې شو. اوس به په ورځ د قیامت کې ورته تیاری وي او په ورځ د قیامت کې به هم د نقصاني وي. دین یو بله مسله هم ثابته شوه. علما کرام فرمایي چې کلمه د توحید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، د دې کلمې په ویلو کې څومره برکت دی چې انسان ووایي د رب العالمین جل جلاله رحمتونو سره مخامخ شي. خو کدا چا د اخلاص نه وویلي نه مؤمن ورته وایي، او کدا چېرته چا د منافقت نه وویلي اخلاص پکې نه و، نو بیا هم دغه فایده ورته میلو شوه چې دنیا کې خو د مسلمانانو سره او د موحدینو سره ناسته خو نصیب شوه. صحیح ده چې آخرت تباه دی، مګر د دې کلمې په صرف وینا باندې چې ګوره اخلاص هم ورسره نشته، دغه فایده یې وکړه. نو دلته رب العالمین جل جلاله فرمایي مثلهم، مثال د دوی که مثل الذي پشان داغی کس ده استوقد نارن چه اور بلکی فلما ارکلا ضاعت چه روخانه شی ما حوله چا پیر ددم. منافق هم دسی مثال لري، دنیا کې د خپل داغی منافقت اغا چال او د منافقت اغا هنر چلی، نو دغی باندې ځان ته لگا لگا رڼا جوړه کړی ده. کافر ته وی تا سره یم، مسلمان ته وی تا سره یم. نو په دغی تیاره کې ځان ته دغه لگا غوندې رڼا د جوړه کړی ده. ذهب الله بنورهم، دا مطلب چې الله تعالی زر ده چې د دوی به دغه پردې به د دوی نه لرې کړي او د دوی دا منافقت به ښکاره شي. وترکهم، او پرې به دي دوی، الله تعالی دوی لره به پرېږدي فی ظلمات، په تیارو کې. څنګه به یې پرېږدي؟ مطلب دا چې دا منافقت ښکاره شه نو بیا به مسلمانانو تم شرمندی او کافرو ته بم شرمندی. لا یبصرون، هېڅ به م نه ویني. مطلب دا چې د هدایت لاره به دوی ته بیانوي، دوی به د نجات لاره بیا ځان ته نشي پیدا کولی. نو فی ظلمات لا یبصرون، په تیارو کې لا یبصرون چې دوی هېڅ نه ویني، په تیارو د کفر کې به بیرته پاتې شي. دغه منافقت به یو څو ورځې وي. دنیا کې منافق دغسې وي، یو څو ورځې خپل د منافقت هغه چال کوي، خو چې کله د منافقت هغه نښې پکې ښکاره شوې نو بیرته بیا دوی رسوا شي او ذلیله شي. دلته الله تعالی ذهب الله بنورهم وویلې، بنارهم ونه ویلې. دا ولې؟ علما فرمایي چې یو د اور حرارت دی او یوه رڼا ده. نو رڼا الله تعالی د دوی نه واخسته، بنورهم نه مطلب هغه رڼا ده د اور د هغې ته واخسته، او نار چې کوم حرارت پکې پروت دی هغه ته الله تعالی نه دی اخستی. ولې؟ په دغه اور باندې به دوی په جهنم کې سوځئ. ځکه الله تعالی بنارهم ونه ویلې، بنورهم یې وویلې چې دوی به د اور په دغه ګرمو لمبو کې پراته یي، مګر صرف رڼا ته نه واخیستلی شوه. بل مثال دا ذکر که، دا د اور د بلولو سره مثال ذکر که چې دا اور په خپله څه شی دی؟ وایي دا ظاهر بنفسه او مظهر لغیره دی. دا کومه رڼا چې واخیستلی شي، د رڼا تعریف څه شی دی؟ ظاهر بنفسه او مظهر لغیره. خپله خو رڼا لري مګر بل هم ښکاره کوي. نو دغسې دوی دا اور بل که، نو په دې اور بلولو باندې ځان ته هغه لاره کې کمې کندې وي، کمې ازغۍ وي، هغه یې ټول ښکاره کړه. او اور یې وایي بیا ځکه ورسره یاد که چې اور دا هم محتاج دی لرګي ته. ولې که دا لرګی نه وي دا اور خو په دې نه بلیږي. نو اور لرګي ته محتاجه شه. دغسې د دې منافقینو دغه منافقت یو څو ورځو دپاره مسلمانانو سره دوی دغه منافقت کوي، نو دې مسلمانانو ته محتاج دي. که چېرته مسلمانان لږ شکست وخوري د دې منافقت بیرته ښکاره کېږي. نو څنګه چې اور په خپله مستقیم نه دی او صفت نه لري، نو دغسې د دوی دا منافقت هم مستقیم نه دی، څه صفت نه لري. دا څه وخت دپاره دی بیرته ختمیږي. سمون کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، عمیون وړاندې دي، فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي حق ته. نو دوی خو نه کاڼه دي او نه ګونګیان دي او نه وړاندې دي. علما وایي سمون، دوی کاڼه دي د حق د اورېدلو نه، بکمون ګونګیان دي د حق د ویلو نه، یا ګونګیان دي د حق د پوښتنې کولو نه. چا نه پوښتنه نه کوي چې دا پیغمبر حق دی که نه دی. ښه ورته معلومات دی چې دا پیغمبر برحق دی، ولیکن خپل د ایمان د قوي کېدو دپاره دوی د چا نه پوښتنې د دې خبرې نه کوي چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه صفات په تورات کې ذکر او زبور کې او انجیل کې، بلکې دوی ګونګیان دي د حق د پوښتنې کولو نه، عمیون وړاندې دي د حق د لیدلو نه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د یهودو څخه عالمان راغله. دا هم د یهودو عالم دی، الله ورته د اسلام مبارک هغه رڼا ور نصیب کړه او مسلمان شو.
نو دی راغله څه الفاظ د تورات ویلې، نو هغه الفاظو کې دی خوا اخوا په خط باندې ګوته کې خودل او منس کې هغه ځای ویلې. ما ورته ویل چې دا ګوتې لري کې وګورئ تاسو دا لیکل کړي کنه، هغه دی پټوي. ما ویل چې الله به درنه د دې پوښتنه کوي. نو دلته هم یې وړاندې دي د حق د لیدلو نه کله چې حق راشي نو هغه ځکه بیا دوی سترګې پټې کې همداسې پې ورتیر شي. فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي. څه شي نه راګرځي؟ یا دوی د خپل منافقت نه راګرځي او یا دوی حق ته نه راګرځي. او کسویبن، یا مثال د دوی د غټو ساسکو د باران دی، من السماء چې راوریږي د اسمان نه. وای دا غټ باران ځکه یاد که چې دا باران په اوړي کې وي او د اوړي باران کې دغه صفت وي، فيه ظلمات ورعد وبرق، په دغه باران کې ظلمات تیاری وي، ورعد نو ګړزار وي، وبرق نو برېښنا وي. د اوړي باران یو خو ډېر غټ غټي. دویمه دا صفت دی پکې دویم چې هغه وخت ډېر نه اخلي، بس یو شړق ورکې او ختمیږي. د منافقینو دغه منافقت هم څه وخت د پاره ختمیږي او دا غټ غټ مثال ځکه د باران ورکړی دی د پاره د منافقینو چالونه هم ډېر غټ غټ دي د اسلام د ختمولو د پاره. ورعدن ګړزار وي، وبرقن او برېښنا وي. رعد یا خدا د هغې ملایکې نوم دی چې کوم باران راوری، یا وی دا غږ د فرښتې دی. وبرق او برېښنا دا چې کله دغه وریځې یو بل نه جدا کېږي رڼا غوندې وکړي، نو یجعلون اږدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې. نو دلته وی دی خو په غوږونو کې د ګوتو سرونه کېښودل، ګوتې خو یې نه کېښودلې، ګوتې د دې نوک د سر نه واخله تر دې پنجې پورې لاندې دې ټولو ته ګوتې وایي. نو دوی خو ټولې دا ګوتې خپل غوږونو کې نه دننه کول. ولې الله تعالی دا ویلې؟ وی دی کې مبالغه الله تعالی ذکر کړي، مبالغه تنې ویلې. مطلب دا چې دوی کله حق اوري نو داسې دا خپل غوږونه بندوي عن قریبه ده چې دا ټولې ګوتې خپل غوږونو کې وردننه کړي خو چې حق وانه اوري. وی دا یې مبالغه تن ویلې ده. نو اصابعهم مطلب تینا اناملهم، د ګوتو هغه سرونه دا په غوږونو کې ږدي. یا اصابعهم وی دلته یو واقعي ته اشاره ده. یو سړی مدینې منورې ته راغی، منافقینو ورته وویلې دلته یو سړی پیدا شوی، هغې سره کېننې. څوک وایي چې دا واقعه په مکه معظمه کې شوې، مشرکینو وویلې زموږ په دې وطن کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه خلک د خپل دین نه اړوي. خیر دی مکه کې ګرځه خو دی سره کېنه، پاسمه دې سړي سره هسې نه ګمراه دي کی. هغې سړي مالوچ پیدا کړه او دواړه غوږونه کې کېښودل، خبرې به خلکو سره په اشارې کولې. و یو ورځ په زړه کې راغله چې راشه لږه ته هم انسان یې، خو صحیح خبره او غلطه خو پیژنې، خو که غلطه درته وایي نو مې منه او که ښه درته وایي ویې منه. دی راغی رسول الله مبارک سره کېناسته. نو د رسول الله مبارک خبرې خو ډېرې خوندورې وي، ډېر د اثر نه ډکې وي. هغې چې واورېده په هغې باندې اثر وکړه نو ایمان یې قبول کړ. چې ایمان یې قبول کړ نو هغې صحابي ته ذوالقطنتین وایي، هغه صحابي چې په دواړو غوږونو کې به یې مالوچ کېښوده. نو یجعلون اږدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د ویرې د تندر نه، حذر الموت چې حاضر بشي دوی ته مرګ. والله یقینا الله تعالی محیط احاطه کوونکی دی، ګیرونکی دی، بالکافرین د کافرانو. دوی دا ګمان کوي چې دوی سره به دوی د الله تعالی د عذاب نه خلاص شي. نه، اله العالمین جل جلاله که وغواړي نو هغه ګیرولی شي کافران. یکاد البرق نزدې د برېښنا، یخطفو چې ویسي ابصارهم نظرونه د سترګو د دوی، کلما کله اضاء لهم چې روښانه شي دوی ته مشو فیه نو دوی روان شي په هغې کې. واذا اظلم کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې، قامو نو ادریږي دوی متحیره حیران ادریږي. ولو شاء الله که چېرته خوښه شوې وی د الله تعالی، لذهبا نو بوتلل به یې کړي وی بسمعهم اورېدل د غوږونو د دوی لره، او ابصارهم او لیدل د سترګو د دوی لره. ان الله علی کل شیء قدیر، بشک الله تعالی په هر چیز باندې قادر دی. دویم مثال دغه حقیقت الله تعالی ذکر کوي، یعنی دغه منافقین دوی خو د حق د اوریدلو نه خپلې ګوتې هغه په غوږونو کې ږدي دې دپاره چې دا د حق کلمه پې وانوري او د حق دعوت پې وانوري. الله فرمایي که ما اراده کړی وی چې دوی د غوږونو استعمال زما د دین دپاره نه کوي، نو ما به د دوی د غوږونو نه هغه طاقت اغستی وی او دوی به مې کاڼه کړی وی. خو الله وایي زما د شان سره دا جوړیږي ځکه نه چې زه رحیم یم، رحمان یم،
که دوی هر څومره غلطي وکړي خو زما په صفاتو کې 2 صفتونه عام بندگانو ته معلوم دي چې رحمان او رحیم دی، نو زما د شان سره نه جوړیږي چې زه د دوی د غوږونو طاقت واخلم. مخکې مثال کې الله تعالی ویل صمون، دوی کاڼه دي د څه شي نه؟ د حق د اورېدنو نه کاڼه دي. نو یوه معنا یې دا شوه چې حق نه اوري. ولې نه اوري؟ د حق په وخت کې دوی په غوږونو کې خپلې ګوتې وردن نه کوي چې آواز د حق د دوی غوږ ته رانشي. یا دویمه معنا دا یجعلون اصوابعهم، دا یې د مثال ذکر کړی چې د دوی مثال په نه اورېدلو کې داسې دی لکه یو سړی چې په غوږونو کې ګوتې ورکي او څه اوري نه، دقسې دوی ځانونه کوڼ کړي دي. او بلې ورپسې دا ویلی عمیون، دوی وړاندې دي، نو سترګې خو یې غټې دي. نه در حقیقت داسې دا عمیون وړاندې دي د حق د لیدلو نه، لکه د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه واقع تم چې اشاره وکړه. حق ګوري مګر الته بیا پاغې خط د پاسه خپلې ګوتې ږدي او نورو ته بیانوي نه. یا د دوی یهودي یو بل غلط عادت دامو چې دوی به کله ګناه به یوه وه، خو چې د دوی قاضي ته به خبره راغله یو سړی به مالدار او یو به غریب و، نو د مالدار دپاره به جدا قسم حکم کو او د غریب دپاره جدا. نو الله تعالی وایي چې دا خو په مثال د وړندو دي، لکه وړوند داسې کار وکړي چې هغه د الله د کتاب نه خبر نه وي. دوی خو دعوه د دې کوي چې نه موږ ته تورات یاد دی او موږ د تورات په لوستلو باندې پوهیږو. نو دغه منافقین هم د هغه یهودو عادت واغسته د حق په کتلو کې سترګې خپلې وړاندې کړې. نو الله وایي عمیون، دوی وړاندې دي، مطلب دا یخطفو چې ویسي الله تعالی ابصارهم، نظرونه د سترګو د دوی. نو دا دویم ځای سره ولګاو. نو رب العالمین جل جلاله مثال د منافقینو دلته بیانوي، بیا الله تعالی خپل هغه کامل قدرت دلته بیانوي. یکاد البرقو، نزدې د برېښنا، یخطفو چې ویسي ابصارهم، نظرونه د سترګو د دوی. بل مفسرین وی دلته د برېښنا نه مطلب هغه د اسلام رڼا ده. مخکې تیر شو چې یا یو مثال د دوی داسې دی چې د غټ باران د ورېدلو غوندې چې په هغې کې ګړزار هم وي او په هغې کې اوازونه هم وي، رڼاګانې هم وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس مثال هم دغسې و. منافقین به ناستو، کله چې به وحی راتله نو دغه وحی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دربار کې د باران په شکل باندې و. باران ځمکې ته فایده ده. دغسې چې وحی به راتله د اسمانانو، دا د انسانانو دپاره فایده وه. نو د باران نه بعضې خلک فایده واخلي او بعضې ترې وانخلي. یو انسان چې باران ته لوښی سیده کیدي، یو کاسه ورته سیده کیدي، نو هغې کې د باران اوبه جمع کیږي. او چې یو انسان ورته سیده دا لوښی کینږدي نو باران پرې راپرېوځي خو همداسې تیزي. نو مسلمانانو زړونه به ورته صفا داسې پراته، د وحی نه به یې فایده اخیستله، او منافقین به ورته سرچپه خپل زړونه ایښي و، نو فایده به یې نه اخیسته. نو د اسلام مبارک دین مثال وی الله دلته ورکړی، د وحی مثال یې د باران سره ورکړی دی. ظلمات، تیارې، عذابونه پکې بیان شو. نو چې عذابونه به بیان شول نو بس منافقین به دغه وخت کې وډار شول چې اوه دا خو سخترین عذابونو بیان راغی، نو په دې باندې به تیاره راغله. ورادون ګړزار، په دې کې به احکام جاری شول. الله تعالی به ویل مثال په طور زکات فرض دی، زکات ورکوئ، مونځ کوئ، جهاد کوئ. نو دا د ګړزار په شکل باندې و. نو منافقینو به ویلې چې اوه دا خو ډېر سخت حکم راغی، او به ډار شول. و برقون او برېښنا، کله چې به آیاتونه یا احکام به راغله د جنت یا د غنیمت، نو دی به خوشحاله شو چې رڼا راغله. نو دی به دغه وخت کې چې کوم احکام به په زړه باندې ښه لګېدل هغه به یې اورېده، او چې کوم به یې نه خوښېدل نو یجعلون اصابعهم فی اذانهم. نو دلته الله وی یکاد البرق، نزدې د برېښنا، یخطفو چې ویسي او تختوي ابصارهم، نظرونه د سترګو د دوی. کلما کله اضاء لهم، چې روښانه شي دوی ته، یعنی د اسلام غنیمتونه راشي، غنایم راشي، نو رڼاګانې په دوی باندې راشي. مشوا فیه، نو دوی پکې روان شي. په څه معنا؟ کله چې به غنیمتونه راغله مسلمانانو ته به یې ویلې مونږ تاسو سره یو، مونږ خو ستاسو ملګري یو که نه؟ مونږ تاسو ملګري نه یو، پلانکي ځای کې یو ځای نه و، پلانکي ځای کې غنیمت کې اوس مونږ ته برخه راکړئ. و اذا اظلم، کله چې تیاره راشي علیهم په دوی باندې، قامونو دوی ودرېږي. کله چې بیا د جهاد احکام راشي نو بیا دوی پښې وباسي، لکه څنګه چې په میدان د جهادونو کې جنگ بدر کې دوی لاړل او تښتېدل، نو دغسې دوی به هم په تیارو کې پاتې کېدل او دغه د جهاد احکام به تیارې ګڼلې او هلته به ودرېده، نو بیا به مسلمانانو سره نه تلل. ولو شاء الله، که چېرته اراده شوی وی د الله تعالی، د الله خوښه داسې ویله، ذهبه ختم کړی به وی بسمعهم، هغه طاقت د اورېدلو د غوږونو د دوی، و ابصارهم، او نظرونه د سترګو د دوی، هغه طاقت به تې الله تعالی اخیستی و.
الله خو په دې باندې قادرو، خو چې نه اخیستله نو دې کې د الله تعالی رحم ته اشاره ده چې الله تعالی ډېر رحیم دی. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء دار سیز د پاره په هر شی باندې قدیر قادر دی. الله په هر شی باندې قادر دی. رب العالمین جل جلاله په هر چیز باندې قدرت لري. په دغه منافقینو هم لري چې دغه منافقینو ساګانې واخلي او د ژوند دغه خیسته ثمره ترې نه واخلي او دغه خیسته موقع چې ورته الله تعالی ورکړي د ایمان د قبلېدو دپاره الله تعالی ترې نه دا سلب کړي. الله تعالی داسې کولی شي. الله قادر دی، خو چې دا نه کوي نو دا د الله تعالی رحم او مهرباني ده. ځکه الله تعالی رحمان و رحیم دی. څه ورته نه وایي. اوس همداسې مثال مونږه په دې دنیا کې د بعضې خلکو لرو متاسفانه دغه اعمال د منافقینو هغې ځانونو ته خپل کړي وي. هغه اعمال منافقانه چې ورته وایي بعضې خلکو دغه خپل کړی. بعضې خلک منافقت ته نن سبا هوښیارتیا وایي چې دا هوښیارتیا د تیو که په یوه خوله کې به دوه ژبې د ځان سره لري، په یوه ژبه باندې به دوه قسمه خبرې کوي او دې ته به دوی مهارت وایي. در حقیقت داسې به انسان د ځان نه جوړی چې په ظاهره خوله یې ګوره لا اله وي، چې باطن کې لټوي لویه بلا وي. داسې نه چې په ظاهره باندې الله الله کوي او په باطن کې بیا د شیطان سره خپله مرسته یو ځای کړي او خپله ملګرتیا ورسره یو ځای کړی. انسانیت جامه کې د شیطان اعمال سر ته رسوي. نو باید چې زمونږ مسلمانان ورونه د داسې اعمالو نه ځانونه پاک کړي او خپل اولاد او خپل نسل د داسې اعمالو نه وساتي. ولې مونږ تاسو واورېدل د منافقینو هغه انجام هم واورېده. رب العالمین جل جلاله د دوی دپاره عذاب هم سخت بیان کړی دی. په احادیث مبارکو کې رسول الله مبارک د دوی دپاره ډېر بد اوصاف ورکړي چې هغه د ذکر کولو قابل په عام محضر کې نه دی. علما کرام هغه یې د دې مطالعه کوي او مشکات شریف کې په د منافق په بیان کې ذکر دی. ځکه دا همیشه په تردد کې پروتي منافق هغه سره شم او که د سره شم، اخوا لاړ شم او که دوی سره ملګرتیا وکړم. نه، باید چې مسلمان د هغې دریځ معلومي، د هغې ګرځېدل معلومي. نو رب العالمین جل جلاله به دنیا و آخرت ښایسته کړي. مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د هغې کس دی استوقد نارن چې بلکی اور فلما ارکلا اضاءت چې روښانه شي ما حوله چاپېره د ذهب الله نو زر ده چې ویسي الله تعالی او یا بوتله الله تعالی هغه رڼا د دوی بنورهم هغه رڼا د دوی وترکهم و پرېښودل دا خلک فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني صمون کاڼه دي دوی د حق د اورېدلو نه بکمون ګونګیان دي د حق د ویلو نه یا د حق د لټولو نه چې پوښتنه وکړي د حق د پوښتنه کولو نه عمین وړاندې دي دوی فهم پس دوی چې دی لا یرجعون نه راځي حق تا یا نه ګرځي خپل منافقت نه او کصیبن یا مثال د دوی د باران دی من السماء چې راوریږي د اسمان نه فیه وی په دې باران کې ظلماتن تیارې و رعدن ګړزار و برقن او برېښنا یجعلون اږدي دوی اصابعهم سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر الموت چې حاضر بشي دوی ته مرګ والله یقینا الله تعالی محیط گیرون کې ده بالکافرین د کافرانو یکاد البرق نزدې برېښنا یخطفو چې په تلوار سره و تختی ابصارهم نظرونه د سترګو د دوی کلما ارکلا اضاء چې روښانه شي لهم په دوی باندې مشوفي نو دوی روان شي په هغې کې و اذا هر کله اظلمه چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قامو نو دوی ودرېږي متحیره ولو شاء الله که د الله خوښه شوی وی لذهبا نو بوتلل به یې کړی وی بسمعهم هغه اورېدل د غوږونو د دوی لره و ابصارهم او د سترګو د دوی لره ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پارسیز باندې قادر دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.